د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني مهم پیغام د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ته. ملګرو که غواړئ په دغه پیغام ځان پوه کړئ د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني وایي دا پیغام د یو افغان په توګه وړاندې کوم د دې لپاره چې زموږ د هیواد راتلونکی روښانه شي او تیرو تجربو څخه زده کړه وشي. افغانستان له ډیرو سختو کلونو جګړو او ستونزو څخه تیر شوی دی. زموږ خلک ډیر کړاوونه لیدلي دي، د بې ثباتۍ، بې وزلۍ او مهاجرت دردونه یې لیدلي دي او اوس وخت راغلی چې د دې دورې پای ته ورسیږي. زه په درناوي وایم چې هیڅ نظام یوازې د زور په وسیله نشي ټینګېدی. نظام هغه دی چې د خلکو باور ولري او د خلکو باور هغه وخت راځي چې عدالت، مساوات او د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي. ټول مسؤلین که هغه په حکومت کې وي یا په نظام کې باید دې ته پام وکړي چې د هیواد جوړول یوازې د امنیت موضوع نه ده. امنیت یو اړخ دی خو بل اړخ یې تعلیم، اقتصاد، کار او د خلکو د ژوند ښه والی دی. افغانان نور جګړه نه غواړي، هغوی غواړي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي، خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږي او د راتلونکي لپاره هیلې ولري. ښاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد او نور مسؤلین باید دې ته پام وکړي چې د خلکو ملاتړ تر ټولو لوی قوت دی. که خلک له نظام سره وي نو هر څه اسانه کیږي، خو که خلک له نظامه لرې شي نو ستونزې زیاتیږي. زه دا خبرې د مخالفت لپاره نه کوم بلکې د اصلاح او د افغانستان د جوړولو لپاره کوم. موږ باید د تیرو تجربو څخه زده کړه وکړو او د راتلونکي لپاره نوې لارې پیدا کړو. په پای کې زما پیغام دا دی، راځئ چې د جګړې پر ځای د سولې لار ونیسو، د ویش پر ځای یووالی غوره کړو او د اړتیاو پر ځای د پرمختګ او امید لور ته حرکت وکړو. افغانستان یوازې هغه وخت جوړیږي چې ټول افغانان پکې ځان شریک احساس کړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله